مخلل مواد وريده د بنغرو سره د غواګي دي دغه ته تاویږي د پم ته او زه د غواګي نه مخکې کېږم خو چې داوی عالم زه د نه مخکې پم ته رسېدلی په خوېدلو باندې یاره خو چې راپاڅېدم داسې شغله کې رانه وړېدلي دي د خپه مې په سلینګسر باندې راغلې وه دی راله سوځولې وه چې دی راله سوځولې وه ما ورته بس راپاڅېدم ډایرکټ مې په ګاډي والا پسې ورمنډه وکړه او دا مې چې دې سیټ کې نیولی او داسې دی چې کومه ښځې مو سره ناستې وه ما ورته یو څو کنځلې مې وکړلې او دا ډرایور مې رانیولی اوس ټول ما ته وایي موټرسایکل والا ته ملامتئ او د موټرسایکل والا هلته به زخمي چې و په هسپتال کې به هم نه اخېستلو دامه کې به یې نه اخېستو نه اخېستو که نه وایي دا لیوني دي خو زه روزانه راویې نیولو خو زه خلکو موږ ملامت چې ملامت یې کړو خړ خړ سرونه مې نیولي دي اوس دې ته را روان یې اوس موټرسایکل سره کومه ګوته وکړو راله مستري ته ودرېدم ما ورته ویل ما دې ته اوس زاړه شیونه واچوه ما ته یې زاړه د کوم ځای نه خو ما ورته اوس راباندې کور کې پوه نه چې موټرسایکل یې ټکر کړی ما هلته به ډار د غابول خو به هلته دي اوس زه موټرسایکل والا د خپل موټرسایکل نه شی نه راایله کړل هغې ته یې ولګوله خپل هغې ته بې ما خپل نوي ولګوه پیسې مې ورته نوي ورکړې چې رانه ورته روزانه موټرسایکل داسې نه ښکاري لکه جنګېدلی شي کور ته چې رالم روزانه داسې نیغ نیغ کېږم موټرسایکل مې ودرولو بس لا ما ته وایي د رنګ نه دې پته لګي چې څه چل خو در باندې شوی دی ما هېڅ خبره هم نشته ده خو چې لاړو روزانه کوټه کې کېناستلو او بس دا کوچي دي اوس یې کوو دي خپې ته واګرې چې ګورم مور مې په کوټه راننوتله او هلکانو خو ځان خر کړی دا خلک بس دا نه وایي چې خوږ شوی ده پاس در باندې نور هم را باندې چې خیر مې به اول لا کړه وادې ورېده مور مې چې یو څو غره دې ووهله ما دې بس لاړو د خولې ټوکې راوړلو به چې دا په دې خپې راله پورې کړلو دغه د پلار مې په کوټه راننوتل وایي ما نه ویل چې دې کونیانو به ګلان کرلي هېڅ تا وایي داسې داسې وکړم وادې بس وایي ما درته نه ویل والله بس یاره داسې ولې ولا وختي دی خالص فامیلی یاد کړه پاس راختلی وي غورپوله شرندل پم تربلا او ولا ولې دی زمونږ فامیلونو ته ګوره دا موټرسایکل په هغه وخت کې ګوره ډېر زیات خطرې ښکاره کېده او نه یې پرېښودو دومره خلک چې مړه شول موټرسایکل چلولو خلکو به په رینګ روډ باندې دا وایي د دې نه لاس مري اسم د موټرسایکل مې پټ اخیستی یو دقیقه موټرسایکل مې اخیستی او یو ګاونډي مې تل راغلی حاجي صاحب ته یې ویلي ولا وایي خبر شوی م تاسو کره مو اسرائیل علیه السلام بلمه شوی هغې ورته ویل څه مطلب ولې خبر نه وي ورور د موټرسایکل اخیستی که نه ځکه په موټرسایکل کې ټکر وکړو اډي باډي به ته وې که نه ته به خوږېدلې او ما به ډېر وران موټرسایکل چلولو یو ورځ یې واده ورېده کور کې مې چې د بره برنډې ته خېجول اوس دا ریز یلته ونښتلو شی لاړو بس دا موټرسایکل د دیوال نه ولګېدلو یاره داسې وران یې خوږ کړلم بله ورځ مې ورور وظیفې نه را روان دی واده رېدي زنګ یې راته وویل موټرسایکل لا پسې راوباسه ما خو موټرسایکل ودرولی و چې موټرسایکل به وځم روزانه په یو سیټ زور کړ او اوس کور کې بیا نه شوی چې دا ما جنګولی دی چې موږي به در باندې ومنډي خو زه چې موټرسایکل مې د ګمرک ته په زورونو ویستو چې ویې مېستو دلته مې ور وستلو وادې ورېده بس هغه طرف خو مې ورته ورور کېناستو چې ورور مې ورته کېناستو چې ما ته ما ورته ویل لالا دا موټرسایکل په یو طرف زور کړي دا ولې داسې چلته شوی ما ته یې پته نه لګېږي ما ته ورته کېناستو موټرسایکل وایي او که موټرسایکل کې څه فرق راغلی ما ورته ما یار دا موټرسایکل خراب شوی دی خرڅ کړي بې خرڅ کړو ما ته یې ویل دا خو به تا نه ټکر کړم ما چې ما ټکر کړی زما په دا خوله دې څه اوس مړه ولې دغه یو عادت دی په دې موټرسایکل کې دغه پام شوی ورته چې هر څومره وی چې سلو ځم پته به ځم خو چې دا ریز د لاسته راغی که نه یا ما به ډېر وران چلولو ما ورور مې په شریکه سایکل واغستو که نه به زه به ورختلم ما خو په چل یې زده کړو چې چل مې زده کړو چې چل مې زده کړو ما په چلولو ورور مې ما د وادې هلته سوځېدلو ما نه ښه شروع ما هغه په شریک اخیستی با چلولو را چلولو مې مې سایکل په درزونو کې ایسته زده کړ سایکل مې زده کړ موټرسایکل ته په قسم دی که چا راته ویلي چې دا داسې کېږي دا داسې کېږي ایسته مې هغه مې زده کړ په خپله مې زده کړ بس موټرسایکل مې چلولو روزانه خلکو به ویل دا به نه ټکر کوي سبا به ټکر کوي نن به ټکر کوي سبا به ټکر کوي خو چې مرګ دې نه پوره واده دغه دې نه پوره که نه ما څونه ټکر یې وکړل ورباندې خو زه به واقعیت دی یاره خندان خو مې هلته تشیش نه و زه د خپلوان پسې شاته موټرسایکل نه ناست وم که نه ما ته خو موټرسایکل نه وي زده اوس دا ریز یې دلته نښتی دی که نه او په دې رینګ روډ خوشې دی زه ورته یم واله که دا ریز دغه کوئ نه یو ځای کې به ودرېږي او داسې تیز دی
یو ځای کې ودرولو چې ورته ولوادرې زما نیم ښه پوستکي اړولي د هغه نیم ښه پوستکي اړېدلي بیا ما زه به تا سره په موټرسایکل لاندې شم یار د موټرسایکل به چې د هسې هم داسې واړتولې که نه بس ختمني به د وجود نه شولګونه وړېده مردار درځي دی یاره موټرسایکل ډېر درځي ما خپله په امیر موټرسایکل خپل مې ځان ته ماته کړه ولې ولا ډېر زیات ټکر شوی کنه وو د زه سره د موټرسایکل دغه رااله دا څنګه مې ورته وایي مړه دا ټکر به چې کړی او هسپتال ته به یې راوړلو سیتامې ته ایمرجنسي سیتامې ته بیا د نشې به د پټۍ مټۍ او دغه ډوله کول ولا هغوی به په همدې خاطر کو چې دا چغې په یاد چې به ګزاره وکړي ورسره یو ورځ زما پریشن و که نه زه پاکستان ته ویوړلم اوس دا سړی موټرسایکل نه راولېدلی او دا خپې یې کټ کوله که نه نو زه یې اوس ویوړلم په دې یو دغه کې زه پروت یم زما د لاس چې دی زه د ټرک نه راولېدلی یم زما د لاس کې هډوکې مات شوی اوس هم هغه ځای کې دونه ټکونه یې خوړلي 15 ټکې خوړلي دې نه داسې دړه بېله شوې او بل لاس مې روان شوی مړه هغه چې هلته زه ویړم زه په دې دغه کې هغه شیز نه دی چې وردن نه کوي دغه ته اپریشن ځای ته بس هغې ته یې ورللم ما دې ورېده بس زه په دې دغه کې نیغ ناست یم وردن نه کړم چې وردن نه کړم روجانه چې ګورم ستا دا قصابان دي ودرېده پانی مانی پسې راځغلی او په دې سړي پسې د خپې ته کټ کوله زه ورته داسې ګورم ما ته بیا پلته مه ګوره نو خو انسان دی حتمني به ګوري که نه خامخا و ما به بیا داسې وکتل خو دو ماله په دې لاس باندې یو سور غوندې رنګ ویوالو ښه ډېر رنګ یې راله ویوالو خو په دې بدن یې راله چې ټوټې خوره کړلې یوه ټوټه یې راله په دې مخ خوره کړله داسې حساب بوی کولو ما ساه نه کش کوله دا مې کلک نیولې وه نو دا سړی ورته یې وازرېده وایي بس دغه شوی به بېهوشه شوی به که نه ښځه ورته لږ صبر وکړه چې وده یي که نه بیا دی بس روجان دا خبره مې چې واورېده زر مې هواګانې کش کړې بیا د ځان نه هم خبر شوی نشه یې که نه بیا هغې ټوټه کې نشه وه چې باندې راویستلم وادرېدې یو کس په راته څلور ښکاره کېدلو ډېرو خلکو ته مې په نشه کې کنځلې هم کړې نشه ګرفتې په خپل سور نه سړی ونه ډېرې کنځلې کړې وې نشه وه ما ورته ویل واله که تاسو ما ته ولې دا څلور ځان کوئ بیا خو هغې ټایم کې دا موبایلونه هم داسې نه وو په داسې دا ټچ موبایل یې نه وي ساده موبایل یې وي هغې کې به زیاتره خلکو دا د مار گیم کولو بټن والا ما به هم کله پلار سره به هغه د هغه ټایم کې به موبایل اول ځل کې چې موبایل یې راووتلې ما په موبایل خبرې کولې زه ملګرو سره مې رامنډې والې او موږ مکتب کې وو ما ورته ویل ما په موبایل خبرې وکړې او څه ښایسته سره بټن چې به دې ولا یو بل څه وي چې لاس مې لو کړ دا ګیلاسونه نه دي دا خلک چې پکې دا دغه څکي دا پیپسي او دا شیشې والا دا پلاستیکي دې کې به م تار ورک وادې ورېده هغه طرف ته به مو د ماچس تیلی وتړله او دې بل طرف ته تار به م پکې واچولو خو سر کې به یو غوږ ته نیولی بل به وایي ته خبرې وکړه دې کې اواز هغه ټایم کې به مونږ دا کارونه کول لکه موبایل خو به م د سره پېژندلو نه بالکل love you bro مننه قربان مو شم څه خوند یې کول قسم دی هغه ساعته ژوند ولا ګوره دا زیاتره اوس چې خلک پیدا کېږي په دې وخت پسې به ارمان کوي مونږ په هغې وخت پسې ارمان کوو دا ډېر خوند کول یاره دغه وایي که نه وایي وختونه تېرېږي او یادونه یې پاتې کېږي ولې بېشکه چې وخت به راغلی چې په دغه روپۍ به دې هم ګزاره کوله واده شل درته پاپی چولو د نه سړي بچی قسم په خدای ته نه سړي بچی موډریټر یې ولې خبرې یو منټ صبر وکړه یار مینه کوي هلکانو خپله کې هر سړي زوی دی که دښمن نه لرئ دا دی زما مخې ته ناست دی ولې ماشره ډېر کیوټ شوی دی کله به جنګ کوو دا شونډې د ورځ په ورځ ګلابي کېږي ولې بس زه نه سیګرټ څکم او نه خو م چاته ورکړي دي وادې ورېده ولا
زه ولي چې سره کړې شونډې تورې کوپل ته یو ورځ راته جینۍ زنګ راووالو خبره ته مې غوږ کېده ما ته وایي دا لاندې شونډه دې ډېره ښایسته ده نو ما څه وکړم کټ یې نه کړم قسم دې ولاکه در سره ګپ کوم زه ولې دا لکان دغه کیسه وکړه هغه چینی نه چې مالش ته تللی چینۍ ته مالک ته لاړم زما د املا کې د ټوپونو سره کم رګ مګ چپه شوی که نه رګ مګ چپه شوی وروره وچیسته بس لاړم د ساقۍ صاحب د کور ودانې هغې رندیو نیولې وه چې رندیو نیولې وه بس زه ما ته ویلي ورولم چې ور وستم دې ګاډي کې کېنولم هلته یې ور وستم بس ساقۍ صاحب ورته وایي چې دا خو په خبرو نه پوهېږي که نه په انګلیس پوهېږي نه په دغه پوهېږي نه دا زمونږ خبرې هم دی که ضرورت نه لري که نه هغې ته وایي تاسو وویل ما ورته ویل دا خو به دلته ناست دي نو ته اوس دا څنګه وباسي وایي نه دا دې وځي چې ویې باسلم روړجانه اوس د تخت باندې چې داسې څملولم سرچپه په دې کې داسې د مخ له سوری کړی او لاندې به دې کتلې که نه روړجانه چې دا څنګه بنې نیویسته او بس شروع یې راته وکړله په دې املا یې راله وایي روړجانه ملحم واچولو غوړولې زیاتره د دې مټ په دې څنګله باندې کول خو ځای روړجانه چې شروع یې راته وکړله ها چې دی ښه مالش کړې روی دې نیکړ ته لاس واچوله ما ویل او ډېر مې خبره کړه ما ویل او ما ویل څه کې ما ویل او د نه سړي لورې وایي اوکې ما ویل پرابلم دی پاس کش کوي هغې لاندې هغه بیا هغه وایي که دا دغه ما بیا به راکش کړم نه ما ویل دا بچه‌بازه ده په کونه راله ګوتې وایي څه شی کوي ایجې کومه ده هلکانو چې تاسو لیکئ ایجې کال نه ایجې نشته ولې دا موبایل کیسه وکړه څه موبایل و تلیفون کې غږېدلی شپر ټوخی ول ملا زمونږ یو خپلوان په افغانستان کې چې دی په 15 روپۍ باندې به 100 دقیقې ورکولې د 40 ساعتو دپاره که نه بس ما به د موبایل چې راواست ما مخکې داسې مې راواز ایسته خو به زه یو خپلوان ته به مې زنګ ووهله خو به ما د قرآن ووایي چې جینۍ را سره غږېږي او بل قسم په خدای چې ما سره جینۍ غږېږي خو زه به یې خپلوان دی د خدای تعالی که شړل پړل دی اوس په ایران کې دی که نه ده ته مې زنګ ووهلو ده زما د تره نه موبایل اخیستی او په هغې کې سیم کارډ اچولی دی اوس ده جګ کړی نو ما ته وایي وایي څنګه ښه ما ویل الحمدلله و داسې دی هغسې دی ما ته وایي چې ما ورته خبرې کوو زما ستا شبر به ټوخی ما ورته وایم صحیح ده ما ته نه دی زده چې شبر ټوخی دی او ده ته نه سړي بچي ته زده دا لا ساده دی ما ته وایي ما سره ټچ موبایل وایي ما سره ټچ موبایل دی وادېرېد او زه یې د هلکانو له ورکوم ګیمونه ویمونه پکې کوي که تا زنګ راوړل نو زما ستا به شبر ټوخی زه صحیح ده نو بس خبرې کوم روزانه بس لاړه اوس یې ورندار له موبایل ورکو هغه زموږ تر ورو هغې سره مې خبرې وکړې هغه ورته دې باندې څه کوې ما ورته ویل ما وادېرېد ما دا زما خوښېږي هغې خو ښه بیا به کړلم وایي ته داسې جینۍ او ته داسې جینۍ که نه بس کور کې اوس برید ته وایي چې زه خو هم جینۍ سره غږېږم خو زه ما ته وایي چې زه کابل ته درشم زه به دلته څه کوم ورته ویل ما دلته هېڅ خبره نشته ما دلته هلکان او جینکۍ یو ځای مکتب کې که نه ما زه به ورته وایم چې دا زما مکتبي دی یعنې همصنفي مې دی وایي ښه مالو زمونږ داسې کور دی وایي ښه مالو خو دا خبرې مې کولې وایي نن درځم سبا درځم بیا یې راته خپلې خبرې شروع کړې چې موږ خو خدای تعالی ښه غټ غریبانان یو ما ورته ویل څه مصرف دي زه په ځان اخلم موږ الحمدلله د اقتصاد نه ښه یو دا خبرې ورسره اوس کوم بله ورځ ورته وایي بله ورځ ایسته د خبرې د هلکانو منځ کې راغلی یو ځینې بعضې کس ځان خوشي کړي وایي زه هم جینۍ سره خبرې کوم که نه زما مشر ورته یې ویلي وادرېده وایي زه هم جینۍ سره لګیا یم هغې ورته ویل چې دا نمبر راایسته که وادرې چې موږ هم ورته یو زنګ ووهو هغه دغه نمبر دی چې نمبر یې ورته ویل دا ولي اولاد یې و د نه سړي بچي هغه ورته ویل نه